د میدان وردګ ولایت میدان ښار ښاروالۍ له لوري د یاد ولایت په مرکز کې د 3 کیلومتره سړک بیا رغنیزې چارې پیل شوې. مسؤلین وایي چې د ګڼې ګوڼې مخنیوي او هیوادوالو ته د اسانتیاوو رامنځته کولو په موخه یې د دغه سړک رغنیزو چارو ته مټې رابډ وهلې. دا سړک چې د اصلاحات اداري او د ناصري کوچیانو د پروژې ترمنځ موقعیت لري، یوه له دوهمه درجه ترانزیتي لارو څخه شمیرل کیږي چې د کابل قندهار نه جدا کیږي او د کابل بامیانو سړک سره نښلېږي. د دې رغول به ولس ته هغه ستونزې او مشکلات چې ولس ورسره لاس ګریوان ده هغه به حل سي. یا د پروژې ته د دغه ولایت اوسیدونکي خوښ دي او دا یوه حیاتي پروژه بولي، ترڅنګ یې په دې ولایت کې د ورته نورو بنسټیزو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. دا سړک خو د دې خلکو لپاره حیاتي مسله ده. موږ ډېر خوښ یو، دا ټول ولس پرې خوښ دی. موږ د ښاروال صاحب نه ډېره مننه کوو چې په دې کمو امکاناتو باندې موږ لپاره داسې یو قوي کار شروع کوو. موږ په دې باندې ډېر خوشحاله یو چې موږ په ولایت کې فعالیت وسي او دې سړکه باندې تګ و راتګ باندې موږ ډېر خوشحالي کوو چې په ښه او په اساسي ډول جوړ سي. موږ په دې ویاړ کوو چې نور هم فعالیت په ولایت کې وسي او نور هم سړکونه ښه جوړ سي. مسؤلین زیاتوي چې د دغه سړک کارونه د ښاروالۍ له بودیجې او ټولګټو چارو ریاست له ماشینرۍ څخه په ګټه اخیستنې پیل شوي او شاوخوا په 2 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي.